نړیوال ټلویزیون ته ښه راغلاست وایم. نن تاسو سره یو په زړه پورې معلومات مطلب شریک کوو. طبیعت د انسان روغتیا ته بې شمېره ګټې لري، خو د عمر له مخې اغېزې توپیر کولی شي. ماشومان چې طبیعت ته لاسرسی لري د ذهني ودې، تمرکز او خلاقیت لوړوالی تجربه کوي. د شنو سیمو، باغونو او غرونو سره تعامل د ماشومانو حافظه پیاوړې کوي او د تمرکز د کمښت اختلال نښې کموي. سربیره پر دې د طبیعت په چاپیریال کې لوبې کول د ماشومانو فزیکي ځواک لوړوي، د چاغښت مخنیوی کوي او د دوی فزیکي فعالیت ته وده ورکوي. په مقابل کې سپینګیري یا سالمندان چې طبیعت ته لاسرسی لري د فزیکي او ذهني روغتیا له پلوه مثبته تجربه لري. طبیعت ته تګ د سالمندانو د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو انعطاف پذیري ساتي چې له همدې امله د دوی د بدن خوځښت اسانه کوي. د طبیعت منظرو ته کتل د الزایمر او ذهني کمزورۍ مخنیوی کوي او د فشار او خپګان کچه راټیټوي. سربیره پر دې د شنو سیمو لیدنه او قدم وهل د یوازیتوب احساس کموي او ټولنیز تعامل زیاتوي چې دا د سالمندانو لپاره مهمه اړتیا ده. که څه هم طبیعت د ټولو لپاره ګټور دی، خو د ماشومانو او سالمندانو تجربې او د طبیعت اغیزې توپیر لري. ماشومان طبیعت د زده کړې، لوبو او فزیکي ودې لپاره کاروي، په داسې حال کې چې سپینګیري د آرامښت، روغتیا او ټولنیز تعامل لپاره کاروي. له همدې امله اړینه ده چې د ټولنې مشران، روغتیایي متخصصین او د ښار جوړونې مسؤلین د ماشومانو او سالمندانو لپاره شنې سیمې، پارکونه او طبیعي ځایونه زیات کړي، ترڅو ټول عمر لرونکي خلک له طبیعت څخه اعظمي ګټه واخلي.